بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږدېرشمه برید د سورې شورا چونکه نن ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د غیر سیرت درس ته تر عبد الله سے پورې موږ را رسولي و حملو شي لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر قصي ابن کلاب د عرب راجمه کړه ورته ویلې چې اصل کې د زمزم او د مکی د تسلط در بني جرهم مسله ده او د بني خزاعه په باندې حمله کړي بریدي کړي زموږ د ځای اشغال کړي د آزادول وکړ دي ځوانان د ځان سره پیدا کړو د یې سره مقابله شروع شو خو هغه د علاقې نه لري کړي د تسلط راغی عربو بشکره د حرم له یا د مکه باندې خپل تسلط وختو هغه په دې مناسبت باندې چې د حجاجو خدمت وکړي نور څه دغه په دنیوي مسله نه و چې وزارتونه او ریاستونه السقايه چې د اجن خړوب کې الرفاضه دا غوی د ډوډۍ مسله برابر یو چندې الحاجب او د بیت الله د غلاف مسله به سر واخلي او اللواء د جنگ بیرغ او جنډه د دې په قبضه ولاس کې چې لکه د پلاني قوم سره ده د به افتخار غنو او هر انسان په طبيعت کې دی به خاص کر د عربو دی وخت کې قصي ابن کلاب شوادو کې سلور زمون رب العالمین ورکړه عبد مناف سے عبد الدار عبد الشمس او عبد تیر داش کې ویل شو چې د درې زمون چې هغه عبد مناف دی عبد الشمس او عبد د بده عربو کې ډېر مخوري انسانان و عبد الدار چې د قصي ابن کلاب د مشر بچو د خلکو په نسبت د معطو غندو د مشر لایق نه و خود د ټوله مشري اغله ورکړه چې دم په خلکو باندې او پیژنما چې دغه مګوردا د کمالات دي جنډه ورکړه السقايه د خړوبولو الرفاضه د چندي او الحاجب د ټول اختیارات اغله ورکړه په دې منځ کې دارالندوان جوړ کړه دا به وخت پورې وتر دې پورې شي معاویه رضی الله په وخت پورې دا موجوده و به د عبد الدار یو بچو هغه شراب ورس کلی و او ویل چې دا خرسومانو حکیم ابن حزام چې د خدیجه الکبرى د ترور زوی د غور تر مخامخ شو لکه بسور وې باندې به زبق خمر په یو مش شراب باندې زوی د اسماش عرب مشانه راوسو غواهان شو شته واخصو بیکر چې معاویه رضی الله وخت راغی نو دا د مشهوري زی دوی خرج کې تقریبا به یو لک درهم معاویه سے به اعتراض مو کې چې به ته مکرمه قریش ته خو د قریش د عزت شیخ خرج کی دا لري خرڅو حکیم ابن حزام ورته ویل وسره شل کاله عمر او شپته کاله په جاهلیت کې او شپته کاله په اسلام کې ویل چې کله اسلام راغی دا شینه مینه ټول ختم کړل لا کرم الا بالتقوا یو بل باندې چې موږ چې تیګه په تقوا باندې او دا یو لک درهم د ځان د پاره زناخله او اشهدو کذ تاسو غوا کوم په دې خبره باندې چې انها فی سبیل الله دا رب العالمین په دې لار کې ما خرج کړل د قیمتي خلکو چې خلکو عربان کله چې دا مسله شنو د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه یې په خپل چې عبد الدار لازم بلار دا مشري ورکړي واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد کې دا په دې خلکو کې مطرح او پیژندل شنو ارته اخلو چوي نخلو باس لاجه جوړ شو
یو بل بچی توري راواخه شیخ تر دې پورې چې درېمګړې قوم راغی د دوړو مابین کې جرګه وکړه چې دانی مې کار تاسو اخلي معنا السقای والرفاده عبد مناف لوي ویلې د ځاجانو خړوبول او چنده او د خوراک اختیارات سره دانو ټول د عبد الدار د زمانو سره وېزه دم سیده عبد مناف به وادو کې هغه الله څلور زمانو ورکړه هاشم صاحب چې د محمد رسول الله نکړي نوفل عبد الشمس ومطلب د هاشم كلهم عمرو د حجاج له ډوړې ماتول لانه يحمش الخبز للحجيج ای صدا په دینه باندې مشهور شو بری سخینو باندې ځکه رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان دي د ار طبقه د ار لحاظ د وجه د په مدینه منوره کې وزرانه سره واده کې ام سلمہ یا نفس سلمہ هغه ورته ویلې زبستا سره واده کوم بده شرط باندې وګوره کچر د زما خوښ نشو زبر طلاق کوم یې صحیح ده چې کله واده سره وکي ملاو شو سره د غزې په طرف باندې دا روان شو چې انت دا وفات شو هاشم صاحب لیکن یو بچی ورته رب العالمین ورکه دا غنه شیبه دا من رب العالمین دې په ګیرو د ستر کې سپینواله راولي او پال غوندي ونی کله شغال ته مرشد مطلب شه راغی او دې سلمانه ویلې زمانه وراره راکه زه عربو له دا بوزمه مکیلا دا مشتری زمنګ سره د دله په دا ټوله مشتری په لازمانه ورکو خو هغه کله شو چې نه به بوزو دی شیبه مو ویل چې نه زما مرشد رسول راځي شي نه زدانو نظم خدا خبر مطلب شه وګړي شي راځي کړه وراره ځان سره روان شکل دار روان شو عربو لرا داخل شو نو د خلکو ویلې چې عبد المطلب دغه مطلب چرته ځان له غلام واخستو هغه ویلې چې ویلکم برباد شي دغه زما وراره دی دا تاسو خبرې کوي خو په دې نه باندې دا مشهور شو نوفل وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمس طول مشري رب العالمین عبد المطلب شه ورکړه وکانه جسیما وسیما د رسول الله د نک ډیر اوچت انسانو خسته انسانو ډولي دغه په وخت کې به موږ د دوه کارونه ویلو مخ کې بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبې پټې کړې وي دا وسره وباسي او د عبد الله سبا د وجلو مسله د زبې د حاتم په علاقه کې دا ودو خوب ولیدو ملک ورته په خوب کې راغی ورته ویلې چې احفر طيبه دا طيبه علاقه چې دا وکنه دا ورته ویل چې ما طيبه څه ویلې چې کله راوچت شي شم نو مرګو سره مشوره وکړه چې خو مې بیګا ولیدو وکړه چې ته الله تعالی تعالی به راځي او کله شیطان ته خو نه خلاړو سباش په شکل به وته شو نه به ورته ویل چې احفر بره وکنه دا بره دا ورته ویل بره سره ویل چې کله راوچت شو بیت شنو درې مشبه به خو بل ورته ویل چې احفر مضمونه اګه شی وکنه چې باغی ځبانه خلک بخل کوي ودا سره ویل چې راجک شنو سلورم شپه باندې ورته راغی و احفر زمزم وګو وکنه و ما زمزم سره ویلش ودا وبدي چې د غشانو د وینې په مابین کې او انت به یو کارغره چې د سپینو وزر ولا ټونګه بو یو د میګتانو کور دی چې کله راوچت شو نو بزان سره حارث په نامه باندې بچو د امر واقصو ګنټه وغیرہ د صفا د او صف او نائله دا دوه بوتانو دغه په خوا کې وسړي خپل غواره وړه ذبح کول دی په نامه چې کله ذبح کړه ساتي پوره وته نو چې خوشی کړه دی غوا دنګل شروع کړه اقا ځای کې پرې وتا دا سړی به ورغه او الته د لره دا کلمیته بار کړه غشینا عبد المطلب سے ویل چې وینه خدا د زکه ذبح دلته شو لوي دنګل الته غشینه ته وسه بده مخ کې دا ځای دی دا به اوس کنم خپل خوب رښتینه کوي مرغه به دې چې راغی ټنګي والو چې خو خو وخت ګوري میګان روان دي دوه کورونه دي ګنټه راوښ سو کار شروع کی عرب مخالفت وکړي چې دا څه کوي ته اوس موږ دې معبودانو بیزتی کوي وی ویل چې ما خوب لیدل په دې کې زمزم وبدي او دا تاریخ اوریدل د زمزم وبدي خو مخالفت شروع شو حارث له ویل چې داخله ته مشغول کړه دا کار کوم کار شروع کی ای مقابله کوله خبرې وي
چې د کوی دا سر وروته عبد المطلب شه ویل چې الله اکبر عربو ویل کې خیر سره مقصد د ورشه د رامنډه کړه ولې څه چللې وی کوی وروته چې له ګران دی ورغه توري به کې پرتی او 2000 وسې به کې پرتی وي دا واقست عربو له خو زمنګ دا وبم زمنګ دی عبد المطلب شه ویل نه کار ما شروع کړو د اسماري خو لیکن لنجره لوي ویل چې زی لا شو کاهنان ولا هغه ورته ویل کهانی د بني سعد لور شي ودا کم ځای کې ودا د شام په علاقه کې هغه چې څه فیصله وکړه په حق باندې عمل وکړي ډیره کړه روان دي ودشه ورشه د عبد المطلب سره د وبو ختم شوي د ملګرو نه طلب د وبو کې هغه ته انکار وکړي چې تعالی درکو نه موږ بچسکو نو وی ورته په اسمه کې باندې سملې به ویل داخل لیوان شرمخان برازي موږ به مات کې راځي چې قبرونه وباسو چې کمی عمر کې دوه هغه به دفن کوو اخر کې به یو کس پاتې شي لیوان به استغه وخوري ډېر کړه چې دا کورونه هم کړه وکړه عبد المطلب څخه ډېر همتي سره دی د محمد رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک دي اوچت همتونه دي وېځي چې بده وکانو باندې سوارو شرط او طلب کو څو بده کې پراته او چې څنګه دا په اوله الله چې نه راويسته دا دغه کرامت رب العالمین کار کې د محمد رسول الله د وجه چې ورسره د دین وسینو کې یو بچی راځي نو سبه راځي محمد صلی الله علیه وسلم دغه د اکرام د وجه نه الله دره د اکرام کوي اگر کدا مشرک هم دی د قشن ابراهیم ورته کې سره د اهل کتابو وجه دا چې دلته پیغمبر دی نو خپل مبوس کړي ملګرو له ور کړی د نور عربانو ویل چې لکه تا خو ډیر قیمتي سره دی چې دلته تایید وکي ویل د زمزم وبمستا زی چې بیرته زو چرالل د سرو زرو تر باندې لانجه شولا ابن جرير لیکلی دی چې د هبل د بوت سره غشي مشي یو خودلی و یو بوجي کې یو کنده کې پاغه باندې جدا جدا الفاظ لیکل شو چې منکم من غیرکم منسق النعم لا فيه البرکه دوه غشي ځان له انتخاب کړه تورا دوی کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه او دوه د عام عربو لپاره سپین خو چې کله قران دازي وشونه د عبد المطلب سی به د قشن د کعبه رواته دا خپل سره سره زر دې ماتره مات کړو دا اوس په دې دروازه کې ورولګولې د دین ورسره به د دویمه مسله د بچی د ذبح لزمن وحارثه مقومه زبیر او صفار او حمزه ابو لهب عبد الله ابو طالب لسم بچی چې دوی د نظر کړو کچرته مال الله لسم بچی راګه زبد الله ذبح حکم عبد الله سے الله ورته ورکی د محمد رسول الله پلار کله چې د شکل ورته وکړه ډېر مزیدار اوسه که موږ د نبی پلارو حسن به الله را جمع کړو زړې په ونش لیکن د نظر کړي ودا به پورا کوم نو ریوړو کعبه له ملګرو ورته د نور عربانو چې لکه دا کار مکو به ارسړې لسم بچی لاله دا ته څه کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فدیه جرمانه نور شي نو ورکا د نظر کړي وځو دا وجه ما دا نظر کړي خو تورې په اخلاص کړه درته به سر باندې ولګېدو ماماګانې مخالفتو کې عبد الله اشج ورته ویلې ویرازي چې لار شو کهانیلا وې دغه عرافه الحجاز لا هغه کوم ځای کې د مدینه منوره کې چې انتر له خیبر لاړه د شیخې زې لاړه اوس اوس مستر جنت نشته چې کله غراله به وګورو جنات چې پیراله ویل چې پتا سو کې وسړې قتل وکي هغه به څومره وکان ورکی وی لس بس وی لس ورکه کافی چې قران دازي وکړنه به عبد الله صاحب باندې وروته او به وته تر دې پورې تر نبی پورې ورسېدا لسم کرت په دې وکانو باندې پچرو وتا خلک خوشاله شول که خیر عبد الله صاحب اوس دینه بچ شو لیکن عبد المطلب چې زبدا کارونه درې کرته کوم خو حتی چې درې کرته دا قران دازي وکړه نو سلو کان په هوا ته سلو سره نور ذکر 200 د ذبح کړه وی ویل چې څوک خوري او څوک وړي پرې چې کې پراته خوشالي و 15 کلو په عمر باندې چې کله عبد الله صاحب شنو د الله صاحب ونه واده ورته کولو عربو کې اوچت خاندانو د یو لور وا امینه بنت وهب دای خو لاله په دلاره کې فاطمه یې برې په نامه باندې وسنانه وا د ورقه بن نوفل خوروا هغه د محمد رسول الله صفات اوریدلی و نو شکر د عبد الله دی تندیل وکړه به تندی کې ورانه ګرځیدا وی ویل چې راکړه دې شړینا کې دې چې هغه بچي پیدا شي زبو سره واده وکم چې دا بچي الله مال راکړي واده طلب ته وکړي لیکن هغه انکار وکړي به دې زنا طلب ته وکړي هغه ته به انکار وکړي دا څه خبره کوي خو چې کله د امینه سره واده وکړي ملاو شو سره دغه خو چې کله راتلو اقرانه په تندی کې نه و
نو عبد الله ورته ویل چې الکه ورته ویل چې ای زنانه بل ورته زمانه د نکاح طلب کوي او د زنا نن ته پوښتنه کوي دا ولې وستا په دندې کې ورانه ورانه غنخ کاری هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل شي د مور خواله ورغی نو په دې وخت کې دا د مدینه منورې په طرف باندې روانو تجارت باندې د نابغه الجودي کور کې وفات شو او مت دفن شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دوه میاشتو په عمر باندې پیدا شوی دی او یا د مور په حمل کې دی چې بلال وفات شو یتیم پاتې شو نن درس دی نه دی د قبر ډیره زمانہ پورې وې سبه دا خلکو ورکه مقصد پکې دا و چې داخله په کفر او شرک ور واقع نشي چې لکه دا خو زموږ د نبی پلار دی او دل را مدد شوی او دلته رکوعانی کوو سجدي کوو نظرانی کوو دا رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي دا شکل وفات شو د دنه تقریبا یو 15 خانه او څه اندازه غړي او یو وینځه پاتې شو برکات چې غیله ویل شي ام ایمن رسول الله دا په میراث کې پاتې شو ام ایمن به هغه زنانه ده چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تربیته وکي رسول الله ورته دومره اکرام کو لکه د مور غوندې به د قشن دی زید سبل په نکاح باندې ورکړه دا غسرم ډیر محبت او به دغه نو اسامه سره پیدا شو دا غسرم ډیر مینه او عائشه روي د سره مینه کو الله تعالی سره مینه وکي د پلار سره د مور سره دا به ډیر وخت پورې ژوندۍ و د پلار وینځ رب العالمین دومره دراز عمر ورکړي چې محمد رسول الله وفات کیږي دا به ژوندۍ ده د الله به عجیب حکمتونه دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وارث وفات شنو اهلینو په دې کې تحقیق وکړي چې دا په کومه عقیده باندې لاړ دي امام شیطانی رحمه الله کوشش دا کړی دی چې د امینی او د عبد الله صاحب اسلام ثابت کړی دی د نبوت نو ورسره د رسول الله دره ژوند شي ایمان پیراوړ بیرته مړ شو دیم خپل ابن کثیر دا خبره ذکر کړی چې نه دا په حالت د کفر کې لاړ دي دلیل پیدا دی مسلم کې حدیث راځي صحابي ورته پوښتنه وکړه عربي یا رسول الله اين ابي اسما پلار چرته دی هغه په النار اور کې دی خپش رسول الله ورته ولې خپه کېږي ان ابي واباك اسما ته پلار دواړه په اور کې دی نه ابن کثیر دلته او د سوره توبه دی روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله مر پلار به اور کې دریم خو علماء د قول ذکر کړی چې موږ به توقف کوو نه د شي وایو چې دا ور کې دي او نه د شي وایو چې دا پر جنت والي بس علم الله نه پات پریدو الله ور باندې پریږي په حقیقت باندې او سلورم قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې شرط د فطرت په زمانه کې په هغه دل باندې مړ شوی نو شرک نه کړي الله به جنت له بوجوي دوی شرک نه وکړي لیکن دا چې قول ابن کثیر چې هغه د دویم قول له ترجیح ور کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لاره تقریبا د فیل واقعینه 50 کله 55 کله وروسته د نو شیروان بادشاہ د حکومت نه سلويخ کال ورسته او عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین اسمان لخي جوړو 1501 کال ورسته دی وخت کې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دنیا لاره د دوشنبه شپه تقریبا 7:00 بجې وي چې اسمان کې دستور مخاره کې د ورسته براشي په دې وخت کې دا پیدا شو لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اوچت انسان اوچت هستی چې هغه به د ټول دنیا نبی جوړیږي هغه انسانان دی او هغه جنات دی د پیدایش په وخت کې داغه مخ کې څه بعض ارحاسات رب العالمین د اکرام لپاره کړی دي هغه دا زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لراغه په دنیا کې کم انقلابات راغلل دی باندې ځان اوس په اول پکار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سیرت باندې سړی پوي شي داغه په پیدایش باندې او داغه په تاریخ باندې او شکل سره د محمد رسول الله سیرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او د اختیاري شی دی یو حدیث کې راځي ان من المؤمنین رسول الله فرمایي په مؤمنانو کې بعض د شي دي ليلینو قلبه چې نرم کیږي داغه د زړه لی مالا معنا دا چې زما تذکره کیږي او د چا زړه په کم ځای کې نرم شو د دې پوره شي په دې باندې چې دا مؤمن دی اول کار دا وشو امینه می دوه فرمایي چې دا محمد رسول الله والداره وېزما په دې خېټه باندې چې کله د حمل راغی د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا عام زنانه چې کله د حمل واخلي راغ ډېر اوچت تکلیف یې دغه ګرځول او به دغه زګیدله دغه سره ناس ولاړه خو زه هیڅ ور باندې نه پوهیدم حمل وې د رسول الله په خېټه لیکن دم معنی محسوس ولا چې ما په دې خېټه باندې حمل چرته شتو کنيشته که عادي زنانه دا اکرام چې دې زنانه رسول رب العالمین وکي صرف او صرف زموږ سره محمد رسول الله د وش زګر رسول الله د وجه نور کې چې در توحید داعی دی
ورسه بد الله ولیا په امت کې راځي مجاهدین برازي دعات برازي خلق به قران او سنت دراولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام اکرام مسترب العالمین د خوانه کیږي او الله رب العزت چې کړه چا په تایید او خوا کې ودرې د بجې شړي ګټلې ده زمونږ د محمد رسول الله په تایید کې وسرب العالمین دی اوچت انسان دی حسن بن ثابت فرمایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويلي يا رسول الله دشي لك انوار مشرق او مغرب ټول د شی په قول قسم په الله چې دا زما سترګو ستاونه کېسته بچی نه دی لیدلې او قسم په الله یو نور د شي بچی نه راوړل لکه ته د شی لکه تا چې ځان په خپل جوړ کړی او حقیقت دی چې محمد رسول الله دومره کېسته انسان ورسې ان شاء الله دغه په شمایل باندې خبر او دغه په شکل مبارک یو بل صحابي فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاجع وقسم بالله چې په من کې الله د شي استاذ را لګل ټول شپه رب العالمین له ولاړ دی جاړي د مشرکانو مشرک چې هغه بسترو کې پراته دي زمونږ مشر چې دی هغه رب العالمین سره پر راس کړي د شي نبی موږ الله را کړی دی د خپل نبی د قدر او حیثیت اوس پیژندل پکار دی امینه بیبي فرمای دویم دا کارو شو وی ودو مخوم ولیدو چې زمانه ورانه وته او دارانه دومره اوچته شو چې د شام علاقه دا ټول د منوره کړه هر څه شو پړقیدا نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي روایت کې راځي د سیرت په تاریخ روایت کې وېزه انا دعوت ابي وېزه د خپل پلار دعایم ابراهيم عليه الصلاه والسلام زما بارک ویلو الله په دې عربو کې نبی راولېګا چې دوی له قران او سنت بیان یو په دوی باندې قران تلاوت کوي دوی تزکیه کوي وزر عالم او زمي د خپل رور چې عيسى عليه السلام یې زیره عيسى عليه السلام دغه زیره ما ياتي من بعد اسمه احمد زمانه ورسه به یو نبی راځي چې هغه نوم به احمدي او زمي د خپل مور خوبې ما وې مور مې د شي خوب لیدلو چې زمانه ورانه وروته دا ټول علاقه د منوره کړه د شام وې د قشن د شام او د علاقه بس ما د وجه منور شي حقیقت چې محمد رسول الله د وجه د منور شي دریما نشه کړداو چې کله دا پیدا کېدو امینه بي فرمایي او قابله چې کومه زنانه دي خجی سره شي دا بچی کله کېږي هغه خادمه وي وې څنګه چې محمد رسول الله را پیدا شو یو دم دا کوټه شي پړق منوره شو رڼا پکې رااله د شو رڼا پکې رااله چې دا رڼا موږ چرته لیدلې نه و الله رب العزت د خلکو رسول الله اکرام کوي او څلورم امینه بي فرمایي او د قشن دا قابله وي چې کله محمد رسول الله پیدا کېدو قسم په الله وي دا سورې د شرار نه کېدل را نږدې کېدل وې د شرار نږدې شو چې موږ دا ګمانو کې اوس په کوټه باندې را نه نوشي زګ ډېر وشت انسان دنیا له وسره زی او پنځم بګی نشه کړدا شو امینه بي فرمایي ما چې خوب لیدو په خوب کې راځي شي ویل شو چې عصحو بالواحد من شر كل حاسد فنيو غاړه دلرا فاغه ربنا چې هغه یقتاد اکی واجد د شر د هر حسد ګرنه چې څوک سره حسدونه ونی کی د حسد به ولي کوي امام رازي دغه پر 15 وجې ذکر کړی دی سړی به په څه باندې بچ کیږي شیخ الاسلام ابن قیم دغه پر تقریبا 10 وجې ذکر کړی دی اعوذ بالله ویلو دا ورسنی سورتونه ویلو احسان کول او صبر کول دغه سره اکرام کول د جانب مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګڼل و مال خوب کې دراله چې رب العالمین باندې پنيونه سره دره پاره او بل بګی نشه کړدا وشو حسن ابن ثابت فرمایي دا وکړو په عمر دي چې محمد رسول الله وکاله مشر دي رسول الله شاعر اوچت انسان دی دا د مکه مشرکانو د رسول الله د بیان او حج او بدی بیان ولا دبه په قریش باندې بمبار کو په شیرونو باندې یو ورځ ورته ویلې حسنه زم قریشی ما وی یا رسول الله تاسو د شیرو باسم لکه څنګه چې دوړونه خلک وخترو باش دا فرمایي وزره وکړو په عمر او د عربو چې حافظي د وکړو په عمر باندې ماشوم چې خبره دماغ کې ساتي و مدینه کې اوسېدم د يهودي عالم شری اعلان وکي ویسی ویلې وی طلع الليل نجم احمد نن شپه د احمد ستوري راوخته نن شپه باندې احمد محمد رسول الله پیدا شو دوه د جمعې دا کارونه کوم چې موږ په دین کې دا مسلې نشته
ودا کار وشو او بل بګین آشنا مسله دا شو چې زردشتین د پاریس خلکو دوه د اور بندګي کوله تر دې پورې تاریخ ولا لیکل سیرت والا چې دوی د حکومت په سطح باندې اور بلولو زر کالو پورې د اور بند شوی نو اور به بلول لرګي به ورغورځول چې کمیدو ورغورځول چې کمیدو ورغورځولې په کوم شپه باندې چې محمد رسول الله پیدا شو رب العالمین په دې شپه باندې د اور مړ کی دا به ختمي کې د اور بندګي به خلکو کوله د ستورو بندګي کوله د نور کوله پستورو کې رڼا دا د نور دا شعاع دي د اور طاقت زیاتې ودا کارو شو دي مشرکین دي مجوس د خپل کاهنان راجمع کړه وی ویل چې لکه زر کاله پورې دا اور بل د شکار نه کیږي او نن شپه د شکار وشه دا وجه څه ده کاهنان ورته ویلې و تاسو خبر نه وي نه وی په دیش په باندې اخره نبی محمد رسول الله پیدا کیږي واغه پیدا شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پیدا دی یو ناشکر بګی دا چې زلزلہ الله په خلکو باندې راوستا په کوم شپه چې زموږ پیغمبر پیدا کیږي د پاریس پر خلکو او زلزلہ کې دومره جړق راغی چې دغه بره یو چتو پاغي کې تقریبا ول 14 کوټي وي دا 14 کوټي لاندې ټول را پریوتی دی راځم شو چې لکه دا ولي وې د اخر زمانه نبی راغی او کاهنانو تعبیر د شو کې وې شکل رسول الله راځي ستاسو او د ای په مابین کې تقریبا 14 بچهان مړ کېږي نو دوی د شوګدا وګڼل چې 14 بچهان په من کې مړ کېږي دا ډېر وخت دی څلور کال کې دنه د 10 بچهان رب العالمین مردار کړه څلور فاتح شو د عمر رضی الله تر وخت پورې د څلور بچهان او چې عمر سے به پاریس فتح کی او د پاریسی بادشاہ چې کوم لور هغه حسین رضی الله عنه په نکاح ورکړه څومره خزاني وغیرہ چې د ټول راواخص مسلمانانو په خپل خلافت کې واچولې دغه په وخت پورې به څلور بچهان و بحیره ساوا په نامه باندې دا او به دا پکې وچ شوی دا کار پکې وش او بل لا چې کله دا مسله پکې وش ولا او رب العالمین دا پیدا کین عبد المطلب سے اور باندې نوم کې کو محمد صلی الله علیه وسلم یغه په خوب کې ورته خبره ویل شوی و یا د دې په کتابونو کې لیکل شوی چې د عبد المطلب بچي پیدا کیږي د عبد الله داغه بچي پیدا کیږي محمد هغه په مکه کې اوسېږي او بیا به د شکارونه کېږي د مدینه په طرف باندې برازي او بیرته بیا مکه راځي او دا دانوما په دې خوب کې ورته کې خدل شو او یا عبد المطلب سے ور باندې کې عبد المطلب سے چا پښتنه وکړه وې چې ستا په خاندان کې خدای محمد نوم نشه داري ولې کې خو دوی کې دي چې اسماعیل دي بچي به خلک ډېر توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیف کوي خلاصيږي نه دومره وشد انسان دی څوک د رسول الله پنځه نمونه دي څوک سن نمونه دي څوک 200 نمونه دي او څوک زر نمونه دي علم الله لري دا نمونه ده محمد صلی الله علیه وسلم دا نومه او داغه د نبوت د دعوا دا به د عربونو کوله نور داوی به کولی چې مې شاعران او مالداران یو دا کار او دا خدا الله ساتلی دا وجه داوا چې دا که داخل زمانه کې به د رسول الله د نبوت او داغه د نوم د شي به اهمیت غونډش مګر عربو کې درې کسان و هغه د يهود دی او بادشاہ په طرف باندې لاړ ورته وي د کم ځای تاسو را لوي د عربونه وېزمن مشران ویلي دي چې په عربو کې به والد پیدا کیږي محمد هغه د اخر زمانه نبی ایسو دی په خپل زمانه د نمونه کې خو سفیان ابن مجاشع یو سړی داو او حیحا ابن حلاج ابن حریش الجحمی یو کس داو د پر خپل بچی باندې نوم کې خو محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبد المطلب سره لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغی او هغه نور انبیا نشول بل ناشکر بګی دا وشو دا قابله فرمای وی شکل محمد رسول الله پیدا شو اعتمد علی یدیه وی ایسه بدلا سونه ما دې شټاډه ولګولا متشهدا رسول ته مات کړه ډډه ور باندې ولګولا سره دې شکل وړي کې ماشوم شغه بیچاره په ځمانه کویږي نه او زمون محمد رسول الله په دې کیفیت باندې پیدا کړي څنګه پیدا شو بس الله شو ولګو دې کې اشاره ودیلا چې دا ډېر عقلمن انسان به نه جوړيږي ورسره ان شاء الله دا شمائل شکل بیان کې به رسول الله په عقل باندې خبره کوو چې محمد رسول الله کوم عقلمن انسان دی بل ناشکر پیدا شو دا وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ورفع راسه الى السماء یو د اسمان په طرف باندې نظر د شور واچ شو اسمان له ور وکاته یا خو دی وجنه چې د الله توحید له کې اشاره ده او یاد دی وجنه چې رب العالمین د سره د محبت اشاره ده او یاد دی وجنه چې د محمد تعلق په ټول رب العالمین سره الله ورته وحی را لېږي درش کاله دوه میاشتې دوه شورز کې به دا وحی تکمیل شي دا به ناشنا کمالو بل کمال به دا شیخ الاسلام ابن قیم فرمای چې کله پیدا شو مسروح اندامن نومي تیار غوښ شوی و کله چې موږ سوچ دا ماشومان پیدا کیږي
دا نو مرپوري او کلمره هغه به دا زنانه ته کټکی او غټه وراشوي د دې په ذریعہ باندې د مور په رحم کې د ماشوم له غذا رب العالمین ور برابرې په دې خپل باندې نه په دې باندې ترڅو پر ژوند الله قدرتونه د مخلوق په ثابت چې د الله دومره لوی ذات دی لیکن محمد رسول الله شکر دنیا لراغه دانو مينو وکانه مختونا او بل ناشنا صفت پکې داو سنت کړي شوی پیدا شوی وو سنت نو دا یعنی سنتو زموږ اوسه ماشومان چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان چې هغه پیدا شي ماشومان هغه سنت کړي شوی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا لیکلی دی او د ابراهيم عليه السلام تذکرې ذکر کړی دا چې دا ته کلو په عمر باندې و چې هغه اول د اضافه کو خزانه لري کړه الله ورته امر وکي پته شبانه په عربو يهودو کې دا عادت ډېری پیدا بکېږي ان شاء الله ورسره دا بیان شي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مستقل دی باندې کتاب لیکلی دی شهوت کنټرولېږي وغیرہ وغیرہ وېدا سنت کړی شوی و انت به شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی دی بعض انسانان چې سنت پیدا کړی شي دغه به چړول ضرورت نشي چړه ور باندې والي شي یا تی توینه وستل شي بس دا که اضافه کوه کټ کول پکار دی وخت یې کټ دا وېداو سو کوئی چې نه په اول ورځ باندې یا په اتمه یا پنځمه ورځ باندې عبدالمطلب شپ دا سنت کې خدا خبره صحیح نه ده دا خو دې پیدا کړی شوی و په دې کیفیت اما حقیقت یې کړی د په ورځ حقیقت دې ویل شي چې د سړي بچي پیدا شي نر دوه غډام ته لالي او کشرته د دوه وسنی ابن قیم فرمایي یو غډم تی کافی کیږي او ادیر پر احمد ابن حنبل فرمایي قرض مراول الله دا قرض ما ادا کوي او جلی شي پیدا شي یو حتی باج روایتو کې دا راغلي دي وې چې کوم انسان حقیقت بچیونه کې دا ور باندې ګراو دیم دشي ترمذی کې روایت راغلي اگر که امام الحديث الباني شه ور باندې کلام هم کړی دی وی عق بعد ما ابو عيسى رسول الله چې کرم ابو شه د خپل ځان حقیقت وکړه تقریبا د 40 کلونه ورسته و مورز باندې به حقیقي مسله ده وی تر دې پورې چې دا پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب له شازیره ورکه ورته ویل خبر نه وینا وین وسره پیدا شو ډیر انتیزت خوشاله شو وجدا چې د عبد الله بچو عبد الله یو خو د ډیر ګرام بچو کشر بچو بل وفات شوی زر خپل په کپڑا کې راتاو کې او کعبه لراو رب العالمین له په منځ باندې ودر د ډیر شکر دې الله تعالی چې الله مانه دې بچی راکې به بدی وخت نو سي د دین اور سره کریم علیه الصلاه والسلام به څلور زنانو په ور کړی دي یی خپل مور ده امینه بنت وهب دیمه زنانه چې ده سویبه چې دا د ابو لهب وینځوا او د رسول الله رضی الله عنه مسروحه هغه د خپل بچی په ور کول محمد رسول الله جړل دیم راواغسو دی غیګله ورواچ دریم په ور کړی دریم زنانه حلیمه سعدیه چې دغه د خاون نوم د حارثه یو بچی د خپل شوی او عبد الله په نامه باندې او دو لوريانې شیما او انیسا چې د محمد رسول الله رضی خويندري او دای ورور دی هغه ور کړی دی او بل زنانه وا چې حمزه رضی الله عنه په ور کول محمد رسول الله امر کړی دي سلور زنانه ابو سلمہ د رسول الله رضی ورور دی د سویبین هغه په خړلې وي حمزه شپ دې ټول ته خړلې وي تر دې پورې ام سلمہ د محمد رسول الله رضی ورندار وا چې کله خاوند په پاتونه به ډیرو مودورسه رسول الله د په نکاح باندې کړه او مقصد په کې دا چې شفقت ور باندې کوزه هغه ډیره کمزوري زنانه وا بډای وا دا چې کله پیدا شو شویبه هغه زنانه وا وې چې کله رسول الله پیدا شو ابو لهب له چازیره ورکه ورته وی خبر نه وینا وی اوراره دې پیدا شو په زیره کې ایسه دا وینځه آزاد کړه دغه دلیل په دې باندې چې کله تعالی چا یو شی زیره درکې خامخا سبق ورکا کعب ابن مالک له چازیره ورکه چې ستا توبه الله قبول کړه هغه دوه جوړه درې جوړه جامې وی دغه په زیره کې ورکړي ابو لهب رسول الله د پیدایش په وخت کې دا سویبه آزاد کړه خو د قبول لهب دی چې کله د توحید مسله محمد رسول الله شروع کړ سخت دښمنی به امدا سره وګرځیدو پنه کې دانو باندې الله مردار کې وړي وړي دانه په ولګې دي سخت مخالفت وکړي په محمد رسول الله باندې گزارونه وکړه د کانو گزارونه په وکړه وی والو او مخالفت شروع کړي الله په مستقل صورت نازل کړي سورې لهب ودا سویبه هغه وینځوا به باز خلک دلته دا وایي یو ورځ وی بخاری کې د روایت د رسول الله خبرنده لیکن دا اوروي ابن زبیره دا دغه قول نه وېچا د ابو لهب په خوب کې ولید ورته ویل چې الله تاسو سره څه وکړه ویلې دې سخت عذاب کې ما مگر د دوشنبه په ورځ باندې الله مال د یو غوتی په اندازه باندې وبرا کوي ځکه دوشنبه په ورځ باندې رسول الله پیدا شو د وینځه آزاد کړي و لیکن دا مقصد بنی چې خلک دینه دا عادت جوړ کړي چې هم د قورز رسول الله د توصیف د فاره چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی او میلاد بکیږي او په بل وخت باندې کېږي دا به ناروا ده عائشہ به فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ پکار ده د عمر شپ تذکرہ پکار ده
د نور صحابه تذکره په کار د معلوم وخت دا تعینول بدعت ته نه روا ده هر وخت کې به د رسول الله تذکره وشي دغه توصیفه وی یو ورځ عباس رضی الله عنه رسول الله له ویلي چې د ابو طالب قصه ډېر اکرام کړی دی ستاسو خیر ورسېدلې دی کنه به آو ابو طالب چې هغه د علي څخه پلار دی وی هغه اعلان دي چې جهنم په طبقه کې پروت لیکن زما د وجه الله رب عزت دې پورته سر لراځي کې سپلې د ور دي دماغ جوش وي چې په دې پوزه باندې د دماغ را روان دي د سپکا صاحب دی او دا هغه سړی چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کړي د عربو مشران په سره ورته ویل دا ورانه دي منکا ورس ان شاء الله روان دي سیرت کې رسول الله خفشو دورته ویلې ورانه خفشو ویلې آو وې د دې وجه چې مار دعوت نه منکړي د عربو د وجه به آو دلته ویل عاشا شیرونه ورته ویلې والله لن يشروا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا قسم بالله چې دا ټول عربان راجمه شي کستا وختلم zarar درک سم دعوت کوا دشي اثر وکاو دشي بیان وکاله کشي شي سره په بوکس باندې وای حق دین دی تر څو پر جزو ژوند دی تعالی څوک نشي ویل مگر چې کله مړ شو به کار خپل دی هغه تر وای منه وې منه مې ځکه چې سبب جنکې به پیغور راکې چې دا جهنم د اور نه ویریدو رسول الله فرمایي وس په عذاب داري به عربو کې عادت درې چې دی کله ماشوم شنو اطراف له به لګو ولی لګو یو خود دی وجنه چې دا زنانه د خپل خاون خدمت لپاره غشي څو به دا بچي به دغه کې اړې راړي دیم د دې وجنه چې دی بچي د عربیت پوخ پاتې شي امام شافعي رحمت الله علیه عربي دی لیکن د عربیت د زده کړې لپاره تقریبا شپږ میاشتې ودا لاړو بار وګرځیدو اسماء دی یو لغت لپاره شپږ میاشتې بار وګرځیدو عمر رضی الله عنه ویل علیکم بدیوان العرب ای خلکو د عربو شیرونه یاد کړئ یو اثر کې راغلي دی یو روایت کې اگر کمزور هم دی وې کم سړی چې عربیه دی او دا په بل شی باندې خبره کوي ودار په ځمانه ویریږي چې په دې کې منافقت دي او بل د دې وجنه چې په دې مدینه کې دا وباګانې وي قسم خلک مکه کې حج دراتل نو مرزونه ځان سره وړو د خپل بچي اطراف لګل او بل د دې وجنه چې د سړی دا بدن مضبوط شي کم سړی ماشوم چې په دې کار کې راوي چې هغه سس پستی او کم ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والدي دا بدن ډېر مضبوط دی تر څو محمد رسول الله دا بدن مضبوط شي هغه خلکو به ولې وړلو یا خو د پیسو لپاره یا د دې وجنه چې د رضاعت نسبت د خلکو سره شي پیسې دومره مقصد دی غوینه به سب د ماشومان وړل چې موږ د رضاعت ورکو به د مور پلار څخه اکرامیه غوینه ورکوله نو کله چې عبد المطلب شه ودا کعبه لراوړو د بني سعد نړۍ زنانه راغلي وي چا یو ماشوم وړو چابل حلیمه سعدیه فرمایي وي هیڅ پاتې نشو موږ چې ګورو محمد صلی الله علیه وسلم په وجه کې وو پښتنه موږ دا څوک دی ودا محمد نبی پلار مړ دی که ژوند دی مړ دی مړ دا څه کوو قانون داري چې پلار د بچي هغه په خلکو باندې پامم کوي تر څو بر د بچي ښه تربیت وشي د خپل پلان نشته او دا نه کوي موږ څنګه څوک شي راکی وېسما سره خاوند مې بیرته تشلاړو یو ځکه کینه سو دواړه مشوره وکړه چې اسی تشبیر ته کول زوري د یتیم ځان سره نه وړ دا محمد بوي شو کړه وېدام راواخص چې ارڅنګ وېدام را روان کی خو کله به چې زر خپل کور نه راتلم په دې شو سوارلې خراب باندې سوارو ما چې هغه ډیره کمزوري و د نور زنانه او بمدا ویل چې حلیمه راتیزه شو راتیزه شه او د شو که زمونږ و چې هغه بالکل پینه کوله وچکالي و خو چې کله محمد رسول الله ما ځان سره کینه ولو وې دا وکړه د اخر زما دومره ټاپ او دومره تیز روانه شو چې د نور زنانه دا خبره کوله چې حلیمه لګ ودرېګا دا مقو حمار دا کنه بلدي واخصله ما دا مقره او زمو په دی وګي دومره پیدا شوې چې مالتي او خړې او د قشان زما دا خوندم تی خړې بیل تی اضافه پاتې شو زما په دې سینه کې ودا پیدا شو ال تلاړو زمو د امرونو باندې شاباد و عربو بداویل د خپل شپن کوي لا وې د دې حلیمه سعدي او د دې حارث د څاروي چې کوم ځای کې چریږي ال تخپل مال سره وای خو دا برکتونه خیرونه من کاته چې د محمد رسول الله موږ رسیدل او ډیر ناشنا غټیدلو وې د شي غټیدو په هفته کې لکه میشو په میش کې لکه کالو زر زر غټیدل لکه مریم علی السلام غوندي ډیر برکات الله سبحانه پر کور کې را پیدا کړ چې دوه کاله کله پوره شونه ما بیرته مکې لراوړو چې مکې لراوړو امینه بیبیلا وې ما ورته ویلې چې د وعده مطابق ستا خو لرالم زکات دوه کړو د پاره ما وړه موده پوره شو قران کریم کې د عربو د عادت مطابق الله دا حکم را لګره دوه کړه موده د رضا خو به ته طلب وکړي چې دا ماشوم موږ لراکه موږ ځان سره بوزو زکه دوی د خیرونو د پیدونه پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي ویغه ورته ویل چې دوه کاله پوره شوی تاسو څومره د محبت سره دي
هغه چې بس موږ لراکا او موږ به اکرام کوو اگر کسا بچی دی او دا وی امینه بیبي ورته چې تاسو سره دومره مینه زیاته او محبت مو سره دی دا خو ما بچی چې دومره پام پې کوي تاسو لګران د خیر د ځان سره بوزي بیرته راوسو وی چې کلم راوسو د 2 کالو 3 کالو شاوخوا کې چې نو د خپل ورور عبد الله سره شیما او اونیسا سروي سره ول بار غړې بسې نو پدې کې دا واقع رااله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د سپینو جامو په شکل غره اغوستي ورال او محمد رسول الله د ملګرو نه راجدا کې ویني سیملو چې کله سملو سینې ورته شری کړه او دا زړه خوا کې د اضافه غونه وکوي چې هغه د ابلیس برخي حسد او کینی پکې هغه تلری کړه زړه ورته ومن زړه د محمد رسول الله د سینې پنځه کرته اپریشن شوی دا اپریشن خلکو دي جن استنباط کړي دي او بیرته ورته سینې وګڼډله دا عبد الله په منډه لاړو حارث را خبر کې خپلار او حلیمه سعدیه را خبره کړې خبر نه وینا وزمنګ غرور خلکو وشلو قریشی ورو وی دواړه په منډو باندې رااله چې کله محمد رسول الله خو را نږدې شو وی دا غله ولاړو او درنګ کې تغییر د مور غي کې ورته بچي دا ولي وی دا دوه کسان رااله زی ونی ولا متقزه کې سمله ولا سماره غیر اوي سو شری کې او د څه شکار وکي وی بیرته ځان سره بوت مینه محبت او سره وکي شپږ میاشتې ورسې بیرته مکه لراوړو امینه لوي ویلي رضی الله تعالی عنها وی دا بچي دی واخلا او د څه شکار وشو ګوره مونږ تعالی روح تسلیم کې نور کا ارڅ کار پکې دوه ویری چې لکه جنات دي یا څه بل مسله ده عرب دې خبرونه ډېرې ریدل ګوره به موږ سیموار نه یو امینه ورته ویل چې تر دین ورې دي چې دا به جنات یا به څه بل مسله یا بل وې د دینه بالکل بیغم اوسه خوب کې مال دا خود لې شوی و چې ته پنه نه صف هغه واحد ذات باندې د لپاره من شر كل حاسد د ار حسد ګرځه حسد نه هیڅ دل سره نشي ورکولې کوړی ځان سره بیرته به خیر دی هغه د محبت کتو وې هم د خبره ده به او محمد رسول الله بیرته روان کی شکل را روان کی تقریبا د 5 کلو د 10 کلو په عمر دی لیکن حلیمه سعدیه او حارث په دې کې شو چې لکه د ماشونو سنور ضرورونه ونه رسیږي امینه بیبي بیرته روان کی تقریبا د 10 کلو په عمر باندې او یا د 15 کلو په عمر باندې ان شاء الله بری چرشنبه له بیا دا خبره چې د 15 کلو یا 3 کلو په عمر باندې دی یا د 10 کلو دغه نو سبه محمد رسول الله والده وفات کیږي به خبره پاغي ځای کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب